बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नننې چې زموږ کومه ویډیو ده دا ډیره زیاته امپورټنټ او ډیره زیاته ضروری ویډیو ده، ځکه چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه ټیپس او هغه ټریکس ښیم چې یاره په 2026 کې به تاسو خپل یو کامیاب بزنس څنګه شروع کوئ، او دا هر څه چې دي دا به سره د پروف وي، یعنی دا هر څه به سره د ثبوت وي. که د دې نه مخکې ما تاسو ته څه بزنس ټیپس درکړي، ما تاسو ته څه ټریکس ښودلي دي، انشاءالله هغه هر څه به سره د ثبوت وي. مطلب ما به تاسو ته په سکرین باندې ښودلي، مطلب ما به تاسو ته اول خپل ریزلټ ښودلی، هغه کار چې دی لومبی به ما په خپله کړی، د هغې نه ما ته ریزلټ میلاو شوی، بیا به مې تاسو ته هغه څیز چې دی مخکې ریکمنډ کړی او تاسو ته بیا ما هغه سجیسټ کړی وي. نو نننۍ چې کومه زموږ ویډیو ده دا هم بزنس ریلیټډ ویډیو ده، مطلب موږ په 2026 کې خپل یو کامیاب کاروبار څنګه شروع کوو. ځکه نن سبا دا یو کامن مسله ده چې یاره موږ به خپل یو کامیاب بزنس څنګه شروع کوو. داسې ډېر کسان شته چې هغوی سره انویسټمنټ شته، هغوی سره پیسې شته، خو دا نشي ډیسایډ کولی چې یاره موږ پیسې چېرته انویسټ کړو، موږ کوم کاروبار شروع کړو، او داسې به کوم یو کاروبار وي چې یاره هغه موږ سټارټ کړو او هغه کامیاب شي، هغه مخکې لاړ شي. نو نننۍ ویډیو چې ډېره زیاته امپورټنټ ویډیو ده، دا یو شارټ ویډیو ده، دا به یو 100 منټه ویډیو، خو د دې نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده وشي. بل په دې کې دا هم ضروري نه ده چې یاره تاسو سره د زیاته انویسټمنټ وي. زه به تاسو ته انشاءالله داسې ډایرکشن ښیم چې یاره په هغې کې به انویسټمنټ هم کم وي، او چې کله تاسو دا کاروبار سټارټ کوئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده کېږي. تاسو ته ما مخکې ویلي زه چاته هغه څیز نه ریکمنډ کوم، زه چاته داسې سجیشن نه ورکوم چې د هغې نه ماته خپله فایده نه وي شوې، د هغې نه ماته خپله ریزلټ نه وي میلاو شوی. نو انشاءالله زه چې تاسو ته کوم سجیشن هم در کوم، زه تاسو ته کوم یو بزنس ریکمنډ کوم، نو انشاءالله هغه به د هغې نه ماته خپله یو ریزلټ میلاو شوی وي. ټیک شو، د هغې نه بعد چې دی دغه بزنس به بیا زه تاسو ته ریکمنډ کوم. اوس موږ راځو خپل ټاپک ته. دا سکرین چې تاسو ته ښکاري دا د ټیک ټاک شاپ سیلر سینټر دی، صحیح شو. دا به زه اول ریفریش کړم. دا ما ریفریش کو د دې لپاره چې یاره دا یو ریل ډیشبورډ دی، صحیح شو، دا څه سکرین شاټ وغیره نه دی. تاسو کتلی شئ دا زما د 7 ډیز ریزلټ دی، سیل دی. ټیک شو، دلته تاسو کتلی شئ $13 او 100 اډرز دي، 2 اډرز. ټیک شو، دا کوم سیل چې تاسو ته ښکاري دا ډراپ شپینګ یا هول سیل نه دی، دا زما خپل بزنس دی، مطلب دا زما خپل پروډکټ دی. ټیک شو، او د دې تقریبا چې 20 ورځې کېږي چې دا پروډکټ ما لیسټ کړی دی، او الحمدلله ما ته د دې ډېر ښه ریزلټ میلاو شو. اوس به تاسو وایئ چې یاره $13 دا خو ډېر زیات کم دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې یاره دا ټیسټینګ فیز دی، دا پروډکټ چې دی هغه موږ صرف ټیسټ کوو، خو الحمدلله موږ ته د دې ډېر ښه ریزلټ میلاو شو، او دا ارګینک سیل نه. په دې باندې موږ چېرته ایډ چلولی دي، نه موږ سیمپل ورکړی دی انفلوئنسر ته، او نه چې دی موږ پراپر شوپیبل ویډیوز جوړې کړي. مطلب په دې باندې موږ داسې پراپر محنت نه دی کړی، صرف موږ پروډکټ لیسټ کوو د دې لپاره چې موږ ته پته ولګي چې یاره زموږ پروډکټ کې دم شته او که نه، زموږ پروډکټ کې پوټینشیل شته او که نه. خو الحمدلله موږ ته د دې نه ډېر ښه ریزلټ میلاو شو، مطلب په 20 ورځو کې چې دی دا یو زبردست ریزلټ دی. تاسو ویزیټر کتلی شئ چې څومره کسانو ویزیټ کړی دی زموږ سټور ته، 79. نو الحمدلله دا ډېر یو ښه ریزلټ دی. اوس که زه تاسو ته ووایم د 28 ډیز ریزلټ، تاسو کتلی شئ 28 ډیز خو نه کېږي، خو تقریبا چې 20 ورځې کېږي، نو $64 سیل موږ کړی دی. زما دا امید دی انشاءالله زه به تاسو ته ښیم چې یاره په 30 ډیز کې به انشاءالله ما ته د $10,000 سیل هم راځي، اډرز به ما ته راځي، صحیح ده. ځکه ما ته پته ولګېده چې یاره زما پروډکټ کې چې دی دم شته دی، او زما بزنس چې دی انشاءالله ما یو صحیح سټیپ اخیستی دی، زه په یو صحیح ډایرکشن باندې تللی. دا صرف ټیسټینګ فیز دی، موږ په دې باندې پراپر کار نه دی کړی په خپل پروډکټ باندې. او که زه تاسو ته د دې د پروفټ خبره وکړم نو ما ته هر یو پروډکټ چې دی تقریبا دلته پاکستاني PKR کې په 14 روپۍ باندې ما ته میلاو شوی، په 16 PKR باندې. او دا چې دی زه هلته خرڅوم تقریبا چې په US کې په $8 باندې دا زه خرڅوم. نو الحمدلله ما ته په یو اډر کې تقریبا $4 پاتې کېږي.
او دا خبرې زه تاسو ته د دې لپاره کوم چې تاسو موټیویټ شئ، تاسو کې چې کومه مایوسي ده هغه ختمه شي. او دا کار چې دی دا د دې لپاره تاسو ته زه وایم چې دا کار تاسو هم کولی شئ. دې کې څه راکټ ساینس نشته. اوس اکثر ما سره چې کسان میلاو شي نو هغوی مختلف بهانې کوي. څوک وایي چې زما تعلیم کم دی، یا څوک وایي زما ایج چې دی عمر مې زیات دی. نو د دې نه تعلیم سره څه تعلق شته او نه د ایج سره څه تعلق شته. زه تاسو ته دا په ګارنټۍ سره وایم هغه کسان چې د هغوی تعلیم چې دی بالکل نشته، څلورم پنځم تعلیم که د هغوی وي که نه نو بالکل هغوی دا بزنس کولی شي. زه به درته داسې ویم چې د دریم څلورم کلاس ماشوم هم بالکل دا بزنس کولی شي. دې کې هېڅ راکټ ساینس نشته. دغه ډیشبورډ چې تاسو ته ښکاري دا خو بالکل په اسانه سره تاسو ریډ کولی شئ. دلته تاسو وګورئ ویزیټر، SKU آرډرز چې څومره آرډرز راغلي، دا GMV ده، آرډرز، پروډکټ، لوجسټیک، پروډکټس، افیلیټ. صحیح ده، په سټارټ کې به تاسو ته لږ ډېر مشکل وي، خو دا مطلب څه ناممکن نه دی. دا تاسو سره چې لاس کې کوم موبایل دی، انډرایډ موبایل، دا د هغې نه مشکل نه دی. صحیح ده چې تاسو هغه یوز کولی شئ، نو د دې یوز چې دی د هغې نه ډېر زیات ایزي دی. صحیح ده، دا هم تاسو یوز کولی شئ. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې دې سره نه د ایج تعلق شته او نه په دې کې د ډېر زیات تعلیم ضرورت شته. صحیح ده چې مطلب تاسو سره خامخا دا بعضې کسان داسې وایي چې دې کې د انګلیش ضرورت ډېر زیات دی، په دې کې هېڅ د انګلیش ضرورت نشته. ټیک ده، دغه هر څه چې دی دا ډیشبورډ دا ستاسو د وړاندې دی، دا تاسو نشئ ریډ کولی. بس چې په دې باندې تاسو پوهېږئ دا تاسو ریډ کولی شئ، نو ستاسو مسله چې د هغه ختمه ده. صحیح ده، صرف دومره ده چې یاره تاسو سره صحیح ډایرکشن وي او انشاءالله صحیح ډایرکشن چې دی هغه به زه تاسو ته درکوم. صحیح ډایرکشن چې دی هغه زما کار دی. دا نن چې زه تاسو ته کومې خبرې کوم دې باندې ما ډېر زیات ټایم تېر کړی، دا ما په ډېر ټایم کې زده کړي، خو زه به کوشش کوم چې دغه خبرې چې دي دا زه تاسو ته په یو څو منټو کې ایکسپلین کړم. ټیک شو، تاسو سټارټ واخلئ، ټایم مه ضایع کوئ. ټیک ټاک شاپ یو داسې پلیټفارم دی په دې کې کمپیټیشن نشته د نور پلیټفارم په شان دي. که چېرته تاسو اوس سټارټ واخیستو په آینده وخت کې به تاسو مزې کوئ، خو که چېرته تاسو دې ته ټایم ورکو نو په دې کې به کمپیټیشن زیات شي او بیا به د راروان وخت کې به بیا مطلب ستاسو دپاره دا بیا جوین کول ډېر زیات مشکل وي، بیا به دومره زیاته فایده تاسو ته نه کوي. ټیک شو، بله خبره دا ده په ټیک ټاک شاپ کې سیل اپورچونیټیز ډېر زیات دي. ټیک شو، دې کې مطلب تاسو شاپیبل ویډیوز اپلوډ کولی شئ، د هغې په تھرو باندې انفلوئنسرز پکې ناست دي، هغې ته سیمپل ورکولی شئ، ایډ پکې رن کولی شئ، ډېر زیات اپورچونیټیز ورکېږي. بله خبره په دې کې دا ده چې د دې څه کرایټیریا نشته، لکه څنګه چې موږ د امیزون دپاره به کرایټیریا کتله، چېرې د امیزون یو خپله کرایټیریا او د هغې مطابق به تاسو پروډکټ هنټینګ کوو. دې کې پروډکټ هنټینګ هم بالکل ایزي دی. بل په دې کې ګوره د پروډکټ هنټینګ داسې کرایټیریا نشته. که تاسو سره هر قسم پروډکټ وي، صحیح ده، دلته پاکستان کې که تاسو سره هر قسم پروډکټ وي نو هغه تاسو په دې باندې لیست کولی شئ، تاسو ته به انشاءالله لازما 100% تاسو ته به د هغې نه ریزلټ میلاویږي. ټیک شو، خپل پروډکټ باندې تاسو کار وکړئ. بل دې کې تاسو ته زه یو ټریک ښیم، ټیک ټاک شاپ تاسو ته په خپله ښیي چې هغه پروډکټ چې یاره په دې ټایم کې که چېرته تاسو هغه لیست کوئ نو تاسو ته به د هغې نه ډېر ښه ریزلټ میلاو شي، تاسو ته به د هغې نه ډېر ښه پروفټ میلاو شي. ټیک ټاک شاپ تاسو ته په خپله ښیي. بل په دې کې د امیزون شانتي د پروډکټ هنټینګ خاص کرایټیریا نشته. مطلب موږ په امیزون کې پروډکټ هنټینګ کوو، د هغې به خپله څه خاص کرایټیریا وه. مطلب موږ سره خپله یو کرایټیریا وه چې هغه کرایټیریا به کله په یو پروډکټ باندې فټ کېدله نو هغه به ویننګ پروډکټ وه، او چې کله به پکې هغه کرایټیریا نه وه نو هغه بیا زموږ د کار نه و. په دې کې هغه رنګي په دې کې کرایټیریا نشته. په دې کې پروډکټ هنټینګ بالکل ایزي دی. لکه مثال زه به تاسو ته ووایم، دلته به تاسو راشئ پروډکټس ته موږ رالو. پروډکټس کې دی دلته دی موږ سره پروډکټس اپورچونیټیز، په دې باندې به کلیک وکړو. اوس تاسو کتلی شئ دا پروډکټس دا هغه پروډکټس دي، دا تاسو ته ټیک ټاک شاپ په خپله ښیي چې یاره دا داسې پروډکټس دي چې کسټمر یې په دې ټایم کې غواړي، د دې ډیمانډ ډېر زیات دی، خو دا په ټیک ټاک شاپ باندې ډېر کم دي، مطلب نشته دی په ټیک ټاک شاپ باندې. که چېرته تاسو دغه پروډکټ لیست کوئ نو تاسو ته به ډېر ښه ریزلټ میلاویږي، تاسو ته به سیل لازما میلاویږي، او د دې څه کرایټیریا نشته. اوس زه تاسو ته دا 100% ګارنټۍ سره یم چې دغه پروډکټس چې دي دا تاسو ته ټیک ټاک شاپ په خپله ښیي، دا تاسو لیست کوئ، تاسو ته به د دې نه ریزلټ میلاویږي. او په دې کې نه مزې خبره دا چې دا ټول جنریک پروډکټس دي،
مطلب څه برانډډ پروډکټس نه دي ګینې چېرې دا به تاسو لیست کوئ یا به د برانډ نه اپروول اخلئ او یا مطلب د ریسک ورکوي چې یاره وایلیشن به راځي په دې باندې آی پی کمپلین وغیره به راشي نه بالکل دا جنریک پروډکټ دی دا هر یو کس چې دی دا لیست کولی شي او دا چې دی دا په علي بابا باندې علي ایکسپریس باندې او دې کې زیات داسې پروډکټس دي چې هغه دلته پاکستان کې ملاویږي ټیک شو لکه دا پروډکټ چې دی دلته څومره پرایس دی دی په $19 باندې او دا په علي ایکسپریس کې علي بابا کې په $2-3 باندې ملاویږي کم از کم په $2 باندې زما په خیال ملاویږي دا چې دې باندې شپینګ وغیره هر څه پې واچوې نو په دې کې کم از کم تا د $4-5 پاتې کېږي او دا داسې پروډکټس دي چې دا ټیک ټاک شاپ تا ته په خپله ښیي ټیک شو تا ته ټیک ټاک شاپ په خپله وایي چې یاره دا پروډکټس دي دا کسټمر غواړي خو دا دې ټایم کې په ټیک ټاک شاپ باندې ډېر کم دي مطلب د دې ډیمانډ زیات دی کسټمر دا پروډکټ غواړي خو په ټیک ټاک شاپ باندې دا ډېر کم دي مطلب په دې کې کمپټیشن نشته او دا ټول چې دي دا جنریک پروډکټس دي برانډډ پروډکټس نه دي ټیک شو دا تاسو کتلی شئ منتھلی سیل د دې څومره دی 4021 ټول هارډ سیلینګ پروډکټس دي او دا تاسو ته څوک ښیي دا تاسو ته ټیک ټاک شاپ په خپله ښیي په دې کې هیڅ راکټ ساینس نشته نه په دې کې داسې د پیډ ټول ضرورت شته په امازون کې به مونږ کیبا وغیره پیډ ټولز به مونږ یوز کول نه په دې کې نشته که چېرته تاسو سره خپل پروډکټس وي په هغې باندې تاسو ټیسټینګ وکړئ د ټیسټینګ مطلب 5-6 یونټې لس 15 یونټې چې دي هغه د امازون د ټیک ټاک شاپ ویر هاوس یا 3PL ته ولېږئ هلته پې ټیسټینګ وکړئ چې ریزلټ یې ښه نوره انوینټري مطلب تاسو ته به پته ولګي چې او د دې ریزلټ ښه دی بس انوینټري بیا زیاته کوي دغه رنګې جدید نه تاسو پروډکټس اوچت کوئ آیډیا واخلئ او هغه علي ایکسپریس نه یا علي بابا نه واخلئ د هغې 15 یونټې ټیسټینګ پې وکئ چې کله تاسو مطمئن شئ انوینټري زیاته کوئ دا طریقه ده ما خپله چې دی اوس ما یو باکس ولیږو تقریبا چې 15 یونټې وي زما خپل پروډکټ و الحمدلله د هغې ریزلټ ښه و ما اوس انوینټري زیاته کړله اوس په هغې باندې زه پروپر کار کوم اوس مې انفلوئنسر سره هم کنټیکټ شروع کړو شو پیپل ویډیوز هم جوړوم او ایډ هم په هغې باندې رن کوم ټیک شو دا طریقه ده په دې کې هیڅ راکټ ساینس نشته د دې نه بعد چې تاسو خپل ټایم مه ضایع کوئ دا نن نه چې تاسو سټارټ واخلئ انشاءالله تاسو ته زبردست ریزلټ ملاویږي ټیک شو هر یو کار چې دی هغه ممکن دی هر یو کار چې دی هغه ممکن دی تاسو یې کولی شئ خو په دې کې د یو صحیح ډایرکشن ضرورت دی انشاءالله صحیح ډایرکشن چې دی هغه به زه تاسو ته درکوم زه به تاسو ته هغه څیز ریکمنډ کوم چې هغې باندې زه خپله کار کوم ما ته د هغې نه خپله ریزلټ ملاویږي ټیک شو د ټیک ټاک شاپ چې دی مونږ تقریبا 4-5 کلاسونه په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړي که چاته پته نه وي د ټیک ټاک شاپ باره کې هغه وګورئ انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي تاسو ته به پته ولګي چې یاره ټیک ټاک شاپ څنګه پلیټفارم دی په دې باندې کار څنګه کیږي دا هر څه بیسکس چې دي دا به تاسو په هغې باندې زده کوئ او بل مونږ چې دی د ټیک ټاک شاپ آنلاین کلاسونه چې دي د ویډیو کال په شکل باندې په زوم باندې انشاءالله زموږ کلاسونه هم شروع کیږي په دې کې به مونږ د بیسک نه تر ایډوانس پورې ټیک ټاک شاپ مکمل چې دی هغه تاسو ته ښایو ټیک شو د دې کورس هم چې د دې فیس هم چې دی هغه ډېر زیات مناسب دی 50% ډسکاونټ مطلب 50% ډسکاونټ به مونږ تاسو سره کوو او دا به داسې وي که نه چې د بیسک نه تر ایډوانس پورې به مونږ تاسو ته ټیک ټاک شاپ ښایو صحیح ده چې چاته بالکل پته نه وي انشاءالله چې کله تاسو دا کورس کمپلیټ کړئ نو تاسو به د دې قابل شئ چې چېرې تاسو به په ټیک ټاک شاپ باندې خپل بزنس ښه زبردست ښه په اسانه سره شروع کولی شئ د دې نه علاوه زموږ سپورټ چې دی هغه به تاسو سره لایف ټایم وي که مطلب دا کورس کله ختم شي او د هغې نه بعد هم تاسو ته هر قسم مسله راځي تاسو ته به مونږ ګروپ جوړ کړی وي په هغې کې به تاسو خپله مسله ډسکس کوئ مونږ سره انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې ستاسو مسله حل شي ټیک شو نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو زموږ د ټیک ټاک شاپ آنلاین کورس کې انرول شئ نو دا په سکرین باندې چې تاسو ته کوم نمبر ښکاري په دې باندې موږ سره کنټیکټ وکړئ او د 50% ډسکاونټ سره زموږ په کورس کې انرول شئ دغه رنګې که چېرته تاسو انټرسټډ یې چې تاسو دې په 2026 کې خپل یو کامیاب بزنس شروع کړئ په ټیک ټاک شاپ باندې نو بیا به کمنټ کې لازماً ولیکئ چې آی ایم ریډي